د میراث علم څه ډول یو علم دی؟ آدم علیه السلام نه واخله تر قیامته پورې څومره انسانان راځي او ژوند کوي. کومې خورکۍ په زوره خپل حق ته لاسته راوړه یا د دولت په زور سره هغه باندې د خپل د پلار د کور دروازې بندېږي، مړه ژوندی ختمېږي. چې ځینې خلک چې دي چې نوم به یې نه اخلم او چې نیم قرآن مني نیم نه مني، همدا یې معنا شوه. په دې ښه پوهېږي چې زما چې سترګې پټې شوې زما زامن زما لورګانو ته یوه پیاله نه ورکوي، پټۍ خو لرې خبره ده. خو دا خو ظلم شو، غصب شو بیخي. بلې ظلم شو، د هغې حق ته نه یې ورکوي. په دې دوو لارو کې چې هلته مړی ژوندی پې خطه کېږي، دلته که میراث خپل حق واخلي د ده ژوند جوړېږي. په کوم عملو کې چې الله چې ورته حق ورکړی، ضرور د خفګان څه نه لري. اول به ضرور خفه نه شي. حق نه ورکوي او د دې نه ډوډۍ دا ورور خوري، خېټه له حرامو ډکه ده. په څلور مذهبو دا ملامت هم دی، ګناهګار هم دی او باید هغې ته ورکړي او دا په غاصبینو نور ادیانو په نړۍ کې هلته د میراث علم څومره اهمیت لره چې بیا هغه زوجه به پاڅېدله او خپل اولادونو ته به په نظر د هغې په لزومدید سره هغه برخې ورکولې. په اسلام کې ډاکټر صاحب د میراث علم بیا له کومو موضوعاتو بحث کوي؟ د علمي میراث صرف او صرف د متروکه مال نه د میراث د علم بیا اهداف څه دي؟ یوازې دغه د اول د دې دا کس چې مړ شو د دې حقوق اول تشریح کوي. اهمیت دی راځو چې په سپېڅلي او مقدس شریعت کې اهمیت بیا څومره دی؟ که ساینس دی، تکنالوژي دی وغیره د دنیا سره تعلق لري. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشحاله او د خپرونې سره اوسئ. قدرمن لیدونکو د خپرونې نننۍ موضوع مو د میراث په علم باندې خبرې کوو. د میراث علم څه ډول یو علم دی؟ د میراث علم له اسلام وړاندې په نورو ادیانو کې څه ډول و؟ راځو دې ته چې په اسلام کې د میراث علم له کومو موضوعاتو بحث کوي. د میراث د علم اهدافو ته راځو چې اهداف یې څه دي. همدغه قسم د میراث علم اهمیت څومره دی. راځو خپلې ټولنې ته، زموږ ټولنې ته د میراث د علم ضرورت څومره دی، څومره موږ د میراث په علم باندې پوهیږو او څومره موږ ضرورت لرو. خوشبختانه د همدې پوښتنو د ځواب ویلو لپاره سره په خپرونه کې د اسلامي علومو ډاکټر د پوهنتونونو استاذ دکتور عبیدالرحمن الکوزی صاحب را سره دی. کور دې ودان مې چې له ځانه سره لرو. قدرمن لیدونکو راځئ دغه موضوع را سره په غور واورئ تر څو دغه علم چې ډیری ورونه خویندې ډیری مسلمانان په دې اړه معلومات نه لري یا یې مطالعې نه دي کړي یا ترې لرې پاتې شوي دي، نن مو همدا موضوع تاسو لپاره انتخاب کړې تر څو په دغه علم په دغه معلوماتو موږ خبر شو چې څومره ضروري دی، څومره اهمیت لري، څومره ورته موږ ضرورت لرو. ډاکټر صاحب ښه راغلاست، ستړي مه شئ، هر کله راشئ. ډېره مننه. زه هم قدرمن سیرت صاحب ګډونوالو ته او لیدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه عرض کوم. الله دې وکړي چې خوشحاله وخت ولري او زموږ دغه موضوع چې واقعا د میراث علم نن سبا ډېر ضرورت ورته لري، په دې باندې بحث کوو. نو ټول ته هرکلی ویو چې موږ سره تر خپرونې اخره پورې اوسېږي. ډېره مننه ډاکټر صاحب، کور مو ودان. ډاکټر صاحب راځو لومړی خپله میراث ته ورځو. د میراث علم څه ډول یو علم دی؟ جناب سیرت صاحب، لکه مخکې مې عرض وکړه چې تاسې هم خپله خبرو کې اشاره وکړه، د اسلام مبارک دین ځینې حقوق چې دي هغه انسانانو ته په خپل ژوند کې ورکړي دي چې د خپله حقوق کلمه موږ حتی په پوهنتونو کې د حقوقو پوهنځی لرو. بلې او د حقوق کلمې استعمالیږي او قرآن کریم کې د حق یا د حقوق کلمې استعمال شوي. دا ډیره د انسانیت پورې تعلق لري. کله چې انسان راغلی د آدم علیه السلام نه واخله تر قیامته پورې څومره انسانان راځي او ژوند کوي، دغه خپله حقوق لري. خو البته حقوق خپل ډېر انواع لري، ځکه د حقوق په لغوي معنا کې به موږ دا وایو چې دا یو ثابت ظاهر او حتی د الله د نومونو څخه هم یو نوم حق دی. تقریبا په 18 لغاتو سره دا یا په معناو سره د حق راغلی دی. خو ډېری علما یې تعریفوي چې دا یو صلاحیت دی چې د الله د خوا نه یا د شارع د خوا نه یو کس ته ورکول شوي. موږ په هغه نورو حقوقو بحث نه کوو، ځکه حقوق خپله ډېر انواع لري. یو هغه عیني حقوق دي او څه دي. موږ صرف او صرف د میراث په حقوقو باندې بحث کوو چې دا هم د اسلام مبارک دین خصوصا مسلمانانو ته یا په یو داسې یو حق باندې قایل شوی دی چې دا ډېرې ټولنه که چېرته حق ورنه کړی شي ډېره متضرره کېږي.
او ډېرې ستونزې ډېر منازعات ترې ایجادېږي او که چېرته په دې حق باندې په واقعي ډول خلک پوه شي او عمل پرې وکړي نو د ډېرو ستونزو او د ډېرو جګړو د ډېرو لانجو مخنیوی کېږي. نو دا هغه یو مسلم حق دی چې د میراث حقوق په نوم باندې عنوان باندې د اسلام مبارک دین دې ته قانع شوی دی او دې ته ورکړی دی. په قرآن کریم کې په احادیثو کې په اجماع د امت کې په دې حق باندې خبرې شوي. انشاءالله په بحث کې به د دې نه بحث کوو. دا چې د میراث علم هغه علم دی چې د دې تقریبا تعلق ټول د مړو سره دی. یعنی یو کس چې ژوندی و نو د هغې حقوق شته دی خو هغه به د ژوند حق وي، د ازادۍ حق به وي، د بیان حق به وي، د ملکیت حق به وي، د وراثت د شفع حق به وي، د ګاونډیتوب حق به وي او داسې نور هغه حقوق به وي. خو کله چې انسان مړ شوی نه وي هغې پورې دا حقوق یعنې د میراث علم هغې سره کار نه لري. کله چې انسان مړ شو نو د میراث علم هغې ته ورځي، ځکه د همدې وخت نه حقوق شروع کېږي. نو موږ په کل کې ویلی شو چې د میراث علم هغه یو حسابي علم دی چې په دې علم کې د میت یا د مړي د متروکه مال څخه بحث کېږي او د دې مال هغه حقوق چې دا میت لري اول ته خپله مستفید کېږي، بیا په دې میت یا په مړي باندې چې د چا څه حقوق وي هغه نه بحث کېږي او بیا د که میت یا د مړي په خپل ژوند کې چاته په یو حق باندې قایل شوي چې هغه ته وصیت وي په هغې باندې بحث کېږي. نو په کل کې ویلو شو چې د میراث علم یو حسابي علم دی ځکه دې کې محاسبه ده او بیا به انشاءالله په دې راشو چې دا کې د کم د ریاضي د کم فرمولونو نه کار اخیستل شوي هغه بیا بعدي خبرې. خو دا یو حسابي علم دی چې دې کې د محاسبه ده او د مړي د متروکه مال څخه پکې بحث کېږي چې دغه متروکه مال اوس پاتې شو د تکوین تجهیز او دین او وصیت نه بعد دې به نو څه کوو، دا به بیا همداسې نه اټکلي نه وي بلکې دا به په یو قانوني شکل باندې په یو حسابي علم باندې دا تقسیمیږي ویشل کېږي به چې د میراث علم همدغه ته ویل کېږي. مننه ډاکټر صاحب. اوس راځو لږ وړاندې نور هم لاړ شو د اسلام مبارک دین نه وړاندې نور ادیانو په نړۍ کې هلته د میراث علم څومره اهمیت لره، خلکو ورته په کومه سترګه کتل، څه ډول و؟ جناب سیراج صاحب لکه که موږ دې ته وګورو چې زموږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم راتګ دا تقریبا دا هغه وخت دی چې نړۍ ډېر دغې ته رسېدلې ده او یا به رسېږي ځکه زموږ دا دین د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د قرآن کریم دا یو نړیوال دین دی او دا به تر قیامته پورې. نو دې نه معلومیږي چې دا د انسان د ترقي او تمدن او یا پیشرفتونه چې دا په دې وروستنو دغو کې یعنی وشو او کېږي به. نو د دې نه مخکې خو که موږ ما داسې زما معلوماتو سره د اوس وخت کې مثلا تقریبا 8 میلیارد یا څه له پاسه انسانان ژوند کوي او دا هغه وخت دی چې په دې کې د اسلام دین الحمدلله غالب دین دی او ډېر تعداد لري خو نور ادیان هم شته، یهودیت هم شته او نصرانیت هم شته. په یهودیت او نصرانیت کې لکه څنګه چې زموږ په دې مبارک دین کې صرف په 2 آیتونو کې د سورت نساء او یو څه برخه کې 2-3 آیتونو کې چې کم بحر رانغاړلی دی او کم معلومات یې د میراث په رابطه باندې کړي دا په نورو ادیانو کې نشته یو. او دویم دا ده چې دې کې تقریبا بیا زموږ د سنت د نبي علیه السلام هغه طریقې او د هغه اقوال او بیا د علماو بحثونه پکې ډېر زیات شوي چې موږ تقریبا په میراث کې ډېر دغه لرو. بیا هم د حضرت عمر رضی الله عنه قول تکرار شو هغه وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ نه وفات شو خو ځینې شیان په میراث کې پاتې شو. هغه هدف دا نه و چې کنې یعنې زموږ دین کامل نه دی، الحمدلله زموږ دین کامل دی خو یعنې دې ته نور هم اړتیا وه خو هغه اړتیا بعضې وخت داسې علما وایي چې هغې د علماو دغې ته پرېښی دی چې په دې کې تحقیق وکړي، څېړنه وکړي او د میراث علم هغه ټول ابعاد ثلاثه یا ابعاد اربعه چې دا ټول باید وڅېړل شي. نو بناً لازم دي چې په نور ادیانو کې داسې کامل چون هغه ادیان هم کامل نه وو. اگر که موږ دا وایو چې په یهودیت په خپل وخت کې صحیح وو، یهودیت په خپل وخت کې صحیح وو، نصرانیت په خپل وخت کې صحیح وو، خو دا چې بیا پکې تحریفونه وشو هغه جدا موضوع ده. په هغې وخت کې علم وو خو د دې نه بحث کېده خو ډېر کمزوری و. لکه زیاته برخه هلته د پلار سره و کله به چې دا به وفات شو زیاته برخه به یې ښځې ته زوجې ته ورکوله چې بیا هغه زوجه به پاڅېدله او خپل اولادونو ته به په نظر د هغې په لزومدید سره هغه برخې ورکولې. دغسې نه و لکه مثلا زموږ په اسلام په مبارک دین کې چې د ښځې څومره حقوق دي
یا ښځه د مېړه نه څومره مال اخلي یا مېړه د ښځې نه څومره مال اخلي یا کوم حالات دي په هغه حالتونو خو بیا انشاءالله بحث کوو. خو دغسې په تشریحي ډول لکه چې په اسلام مبارک دین کې شته په هغو کې نه و. هغو تقریبا اټکلي برخه به وه چې مثلا یو چا څوک به مړ شو. زما یو شاګرد و هغوی په خارج کې و، نو هغوی البته د انګلند خبره کوله، ویل ته دا چې یو کس مړ شي نو ټول مال د ښځې شي. بیا ښځه نه خوښه ده که خپل زوی ته څه شی ورکوي که لور ته ورکوي که نه ورکوي، او بیا دا ټول مال د سره په څنګ کې د ده په قبضه کې. بیا ډېره وخت داسې کېږي چې دا بیرته بیا دولت ته کوي، ښاروالۍ ته محول کوي، او کور دی مثلا ښاروالۍ ته ورکوي، بیا هغوی هغه ځان سره. نو هغه په نور ادیانو کې د دې بحث شوی و، خو کامل بحث نه و، ناقص و. او کوم چې د اسلام مبارک دین کې چې کوم د دې جزئیات دي او د ده حالاتونه دي، او بیا په هغه کې د هغې برخې دي او تقسیمات دي او څه دي، دا په نور ادیانو کې نه و. البته الحمدلله د اسلام په مبارک دین کې د دې پوره وضاحت شوی دی. انشاءالله بیا به یې په خپرونه کې ورونه وګوري. په اسلام کې ډاکټر صاحب د میراث علم بیا له کومو موضوعاتو بحث کوي؟ اصلي لکه مخکې ما څه اشاره وکړه چې د میراث علم د ژوندو سره کار نه لري. یعنې دا معنا ده چې دا تا ته نه وي چې ته څه رقم لمونځ کې او څه رقم دغه کې او بیا د عبادت وکړي، ځکه دا خو جدا موضوع ده. د میراث علم صرف او صرف د مړي د متروکه مال سره کار دی. که مثلا یو کس مړ شو، الف په نوم باندې یو کس مړ شو، د ده مال شته اوس، نو میراث علم ورته سر ښکاره کوي. که چېرته د مال نه و، ډېر خلک د شته سیرت صاحب چې ډېر مال لري، جایدادونه لري، ځمکې لري، پیسې لري، نقد لري، منقول غیر منقول اموالونه لري. نو اسلام د میراث علم بیا اسلام ورته دا دغه ورکړی چې د دې مال په برخه کې تاسو تفتیش وکړئ. مثلا دغه مړی باید تکفین شي، تجهیز شي او څه شي، هغې نه بعد بیا څه چې مال پاتې شو، نو د میراث علم د مال متروکه مال سره کار دی. موضوع چې دا بحث چې دی د متروکه مال نه دی. که یو سړی مثلا هېڅ مال ونه لري، که نه هېڅ مال نه لري، پیسې نه لري، مړ شو او ښخ شو، بس اولاد یې وبخي، نور میراث علم ورته نه ورځي، ځکه چې دلته څه شته نه دی. موږ په مالیاتو باندې بحث کوو چې مال و هغه که منقول و که غیر منقول، یعنې ځمکې وي، نور څه نقد و جنس و تجارت و هر څه شو، نو دا کس سره موږ کار لرو، ځکه چې دا مال اوس پاتې کېږي په دې مال باندې د دې ورثه مشکل سره مخ کېږي. څنګه به یې تقسیموي؟ مثلا یو سړي 4 زامن دي، یو زوی مشر دی، تجارت هم کړی، کار هم کړی، پلار یې مړ شو، ټول راځي دا زوی د خپل مال لاس کې نیسي، کشران دي، نو دا بیا به څنګه کېږي؟ نو دې لپاره یا مثلا ښځه ده، هغه ژوندی پاتې شوله، مړی مړ شو، دا اوس مال به څنګه ورکول کېږي؟ نو چې مال موجود و، ځکه په مال باندې د خلکو لانجه مشکل راځي. نو د بحث چې دی د علمي میراث صرف او صرف د متروکه مال نه دی، یعنې هغه مال چې د مړي نه پاتې شي، هغه که لږ وکړي ډېر، موږ په هغې کار نه لرو، ځکه چې دا نه وي چې هر سړی مالدار وي، یا هر سړی ډېر مال ولري، یا هر سړی خو نظر په هغې د دې په د زحمت سره چې هغه په خپل ژوند کې کړی څه مال یې لاسته راوړی، په هغې باندې بحث کېږي. نو د دې موضوع چې ده هغه د یوازې د متروکه مال نه ده، چې د وارث او د مورث مسله ده، چې هغه څنګه اخلي، څنګه ورکوو، څه رقم تقسیمو، په دې باندې بحث کوي. د نورو شیانو بحث نه کوي چې موږ وویو چې میراث علم څه موضوعات دي، نه، صرف موږ د هر علم موضوع هم دې ته وایي چې دغه علم د هغې نه بحث کوي، یا غرض د علم غرض خو به یې خو موضوع چې د هر علم جدا معلومه ده. مثلا علم حساب د حساباتو نه بحث کوي، د نورو د تفسیر چې د تفسیر نه بحث کوي، د فقه د فقهي مسایل نه بحث کوي. د میراث علم یوازې د متروکه مال سره کار دی، چې مال متروکات څنګه تقسیمیږي، څنګه ویشل کېږي، تر څو چې د دوی منازع رانشي او څه رانشي. ډاکټر صاحب اهدافو ته راځو، د میراث د علم بیا اهداف څه دي؟ بلې، لکه څنګه چې د میراث علم ډېر مهم علم دی، او په دې سره د یو مړي، او دا خو مسلم حقیقت دی چې د مرګ نه خو انکار څوک نشي کولی، او دا مرګ داسې یو حالت دی چې هر ساکخ او هر ژوندی هغه څه کوي، نو که نری او که زنانه که ښځینه کار څوک کوي. نو بهرحال د دې د په رابطه باندې چې د میراث علم د میراث علم د اهمیت په رابطه وي یا اهداف وي، نو ډېر اهداف په دې کې لري. یو هدف یې مثلا دا دی چې مطلقي د هغه میت کورنۍ چې مثلا دا سړی مړ شو په دې کورنۍ کې، اول حق دې ته د میراث په رابطه باندې، یا د میراث علم یوازې دغه د اول د کس چې مړ شو د دې حقوق اول تشریح کوي. دا سړی مړ شو څه په کار دي،
که نه د سره څه وکړو مثلا د ده ته غسل دی تکفین دی تجهیز دی چې په دې باندې باندې سره بحث کوو دا اول د دې نه ګوره شروع کېږي دا یو ډېر مهم هدف دی چې هر چا ته معلومات وشي چې دا به څه کېږي مثلا په دې مړي باندې مصرف کېږي که نه کېږي او دا او دا او دا نو اول د مړي په باره کې خبره کوي بیا هغې نه پس مثلا د مال بحث دی اوس دا مال چې پاتې شو او دلته مثلا ورونه یي خویندې ښځه یا داسې یو سړی شته چې د هغه دوه مېرمنې وي د هغې جدا جدا اولادونه یي د هغې لورانې زامنې یا حتی دا هم کېدای شي 4 ښځې سره ولري 3 ولري د هغې اولادونه یي یعنې ډېر تعداد سره اولادونه یي مال منځ کې شته یا نشته یا لږ دی یا ډېر دی دا څنګه تقسیمیږي نو طبیعي خبره ده چې که دلته یو قانون موجود نه وي یو رهنمود موجود نه وي یو لارښوونه موجوده نه وي د شارع د خوا نه یا د اسلامي فقه د خوا نه نو طبیعي ده چې لانجې سره مخ کېږي نو ډېر جنجال نه راځي او تقریبا بصیرت صاحب ډېر خلک په دې باندې پوهېږي هم ګوره زموږ په ټولنه کې الحمدلله علما وخت په وخت باندې بحث کوي داسې نه چې دا موضوع کې موږ نن کوو تشریح کوو خو دا تشریح شوي دي په منبرونو باندې په محراب په ټولو ځایونو کې دا په ترجمو کې په مدارسو کې مکاتبو کې دا شروع شوي خو باوجود هغې مشکلات شته دي ولې څوک پرې عمل نه کوي که چېرته واقعا پرې عمل وشي او نو دا لومړنی هدف چې دی د مال صحیح تقسیم دی اول هدف یې دا دی چې صحیح توزیع شي یعنې معنا هر چا ته خپله برخه باندې ورسېږي اوس دا صحیح توزیع شي چاته دومره ورکړي چاته دومره ورکړي نو د الله په دې خپهېږي چې کم یو تا ته ډېر قریب دی او کم یو تا ته ډېر مثلا هغه نږدې دی هغه برخې ته هم هماغسې الله پاک کتلي نو په دې بنا باندې لومړنی هدف یې دا دی چې دغه د مال صحیح تقسیم شي دویم هدف به دا وخت چې دا که مال صحیح تقسیم نشي نو نظام منځته کېږي نو نظام خو دا معنا نه لري نظام خو موږ لفظ دی چې ما وویلي یا ته یو واوري نظام خو ډېر خطرناکه دغه ده مثلا په یو کورنۍ کې یو فامیل کې په یو پوله باندې حتی یو پټي باندې په یو کوټه باندې سره مرګ کېږي که نه نو چې مرګ وشو نو د مرګ خو ساده خبره نه من قتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها دا سړی لاړه مثلا جهنم ته پرې لاړه نو د دې په خاطر باندې د حل د نزاع دپاره او د مال متروکه د ویش دپاره د علمي میراث چې دی یو حسابي علم دی دا ډېر مؤثر دی او دا د هر چا ته خپله لاره ښیي نو دا یو هدف دا چې یو لوی نزاع منځ کې ختمه شوله بل هدف دا چې دې کې یو ټولنیز نظام جوړېږي سیرت صاحب ډېر وخت ګوره موږ تاسو په دې خپله ټولنه کې شوي چې بعضې خورلنې دي که نه بزیات موږ د خپل وطن ته راشو په اکثره ولایتونو کې دا کار کېږي چې یعنې د مثال په ډول خلک دغه ورکوي د میراث ورکوي خو بعضې نه ورکوي یا که بعضې نه ورکوي ډېری برخه نه ورکوي خو که بیا فرضاً هغه چا ورم که د میراث د خپلې خور ته یا مثلا ترور ته یا مور ته که نه که نظر په هغه دغې باندې نو بیا هم خفګان کې موجود دي بیا هم کې هغه مشکل موجود دي او بیا د هغې په وړاندې دروازه بندي نو د دې لپاره چې که چې ته په میراث علم باندې موږ واقعا پوه شو دغه ګوره دا کورنۍ خرابه نه شو ځکه هغه پوه شو په دې باندې چې د دې پلانې دومره حق شو د دې پلانې دومره حق شو قرآن وایي سنت وایي بعض شیان اجماع د قیاس اجماع باندې ثابت شوي نو دا دلته هغه کورنۍ نظام وساته کورنۍ نظام وساته دا کورنۍ خرابه نه شوه دوی په خپل حق باندې دوی سترګې پټې نه کړي او ویل چې دا د الله د خوا نه یو امر دی یو حقیقت دی نو په هغې باندې نو دغه کورنۍ فامیل د منځه لاړ نه شو بلکې دوی بل دا د کور صله رحمي پکې هم بله برخه ده چې د دې هدف دا صله رحمي رامنځته شي خپلوان دي مثلا یو لوري په یو ولایت کې واده ده یا په یو ولسوالۍ کې ده بل په بل ځای کې ده صحیح شو ښځه د یو بل ولایت نه ده د یو بل ولسوالۍ نه ده همداسې زامن بل تیتو فرق اوسېږي خو میراث علم څه کوي دا ټول سره یو ځای کوي ټول ته کوي چې دغه پلار دې مړ شو راځه د مال په دغه رقم باندې تقسیم کړه دغه ته دومره برخه ورکړه دې ته دومره برخه ورکړه دې ته دومره برخه ورکړه یا محاسب یا هغه څوک چې انجینر دی مثلا په مساحت پوهېږي هغه راشي په منځ کې تقسیمات وکړي یا مثلا ځان ته دغه پیسې دي هغې باندې هم کېږي نو د دې لپاره چې دغه فامیلي او دغه صله رحمي او د خلکو په منځ کې دغه ټولنیز روابط دا یوازې د میراث علم دی چې دا ساتي او خلک د نزاع نه د جګړو نه د لانجو نه د مشکلاتو نه د مرګونو نه حتی هغه بچ کوي نو اهداف ډېر دي خو دغه عمده مې تاسو ته عرض کړه شي په دې کې ډېر شیان پراته دي چې تر څو پورې میراث علم کولی شي چې موږ ته یو سالمه او یوه بهتره ټولنه په لاس راکړي او ورنه که چېرته په دې باندې عمل نه شي لکه ډېر ځایونو کې شوي دي چې حتی په یو پټي باندې مرګونه شي یو دوه درې کسه پرې مړ شوي دي
چې زه دا نه درکوم هغه زما حق دی، زما د مور حق دی، زما د پلار حق دی، یا زما حق دی، یا د ښځې حق مې دی. نو بالاخره په دغسې مسایلو کې دغه چې دی میراث علم ډېر دخیل دی او ډېر ښه تاثیر لري. په دې شرط باندې چې څوک یې پرې عمل وکړي او څوک یې زده کړي او پوه شي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. دا خو اهداف شو چې په ټولنه کې د جنجالونو مخه نیسي او د میراث علم په ټولنه کې خپلولي پالي، خپلولۍ ته نور هم زمینه مساعدوي که څوک یې زده کړي او عمل پرې وکړي. راځو اوس اهمیت دی، راځو چې په سپېڅلي او مقدس شریعت کې اهمیت بیا څومره دی؟ بلې لکه اشاره مو وکړه چې د میراث علم ډېر مهم علم دی. حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تعلم الفرائض وعلموها الناس. دا میراث ته علم فرایض هم وایي. فرایض فریضه ده، برخې ته وایي، حصې ته وایي. نو تعلم الفرائض تقریبا امر کړی دی چې تاسو علم میراث زده کړئ او یاد یې کړئ. نو که چېرته دا مهم نه وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې چېرته امر کوو؟ نو تعلم الفرائض وعلموها الناس. بیا بل ځای حدیث کې راځي چې تاسو دا علم میراث زده کړئ او که چېرته ځکه دا ډېر زر یېرېږم او بیا به زما په امت کې اکثره مشکلات د همدې نه پېښېږي. بیا بل ځای کې وایي چې تاسې د علم میراث لکه چې دا ذوی الفروض دي او څه دي دا ټول شیان تاسې زده کړئ، ځکه چې کله کله داسې راځي چې دغه د علم میراث ته نه زده کړې په اساس باندې یا په یوه ټولنه کې علما نه وي یا خدای نخواسته داسې یو وخت به راځي چې زما امت کې به بیا یو مسلې پسې به خلک ګرځي، لرې په سفر به پسې کوي او چې دا میراث مسله څنګه حلوم. د دې د حل لپاره به داسې کس نه شي د دې په وړاندې ځواب ووایي. دا مشکله ده. زده کړه په چا لازمي ده ډاکټر صاحب؟ زده کړه د لکه څنګه چې نور علوم اسلامي علوم په مسلمانانو باندې د هغې زده کړه فرض او لازم ده، دغسې میراث علم هم فرض دی. د مثال په ډول لکه اوس قرآن کریم کې د علم په باره کې ډېر زیات بحثونه راغلي، ډېر آیتونه راغلي، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یا نور یا په حدیث کې چې راځي چې العلم فریضة علی کل مسلم. داسې نور لکه څنګه چې دیني نور زده کړې لکه د عباداتو په موضوع ده، مثلا د صلات دی، د حج دی، د زکات دی، یا د صوم دی، یا نور مسایل دي، یا د ګاونډي حقوق دي، یا د پلار حقوق دي. دغه حقوق موږ زده کوو. د پلار حقوق باید زده شي، څه وکړو ورته، د مور حقوق باید زده شي، د ګاونډي حقوق دي مثلا د جار چې دا باید سړی په هغې باندې پوه شي. چې ولې نه؟ ځکه حدیث کې راځي حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها چې موږ ډېر دغه شو نبي صلی الله علیه وسلم تاکید کوو د ګاونډي په حقوق باندې، وایي موږ داسې فکر وکړو چې درته په میراث کې داخل نه شي. د دې په خاطر باندې د دې یو شی چې مهم وي که نه، نو شارع یا شریعت د هغې نه بحث ډېر کړی دی. نو د دې اهمیت ډېر زیات دی چې په دې معنا سره چې دا باید واضح دغه شوی چې تاسې باید. بل ځای کې راځي تعلم الفرائض فانها نصف العلم، دا نیم علم دی. نو ګوره سیرت صاحب که وکتل شي دا نیم علم په څه معنا باندې موږ که داسې وګورو چې دا زندګي موږ دوه قسمه کوو، یو حیات دی ژوند دی، یو ممات دی مرګ دی. دا یو بله برخه ده. لکه څنګه چې موږ کورونه جوړو، د دې نه سترګې نشي پټولی، کور جوړو خلک یو منزل دوه منزله یا زیات کم. دغسې زموږ نور کورونه هم شته چې هغه مخبري دي که نه، د انسان هغه اخري کور خو هغه دی. د بناء په دې اساس باندې چې دا نصف العلم په دې معنا دی چې دا د مرګ نه وروسته علم دی، یعنې هغې چې یو څوک مړ شو د هغې سره تعلق نشي. نو د دې اهمیت هم په دې کې دی چې دا د دې باید زده کړي خلک، ځکه چې دا کس چې مثلا ژوندی دی دلته اوسېږي، بچیان دي، اولادونه دي، خپلوان دي، دا ورسره اوسېږي. خو کله چې دا مړ کېږي بیا کوم حقوق راځي، بیا یو نوې صفحه ایجادېږي. نو بنا په دې اساس باندې د دې په اهمیت باندې ډېر زیات ترکیز کېږي او ډېر تاکید کېږي چې باید دا سړی هم زده کړي او هم بیا نور ته وښیي. نو طبیعي ده چې علما خو الحمدلله په دې باندې ډېر کار کړی، ډېر کتابونه به لیکلي دي. زموږ سابقه اسلاف په کتابونه لیکلي، په قرآن کریم کې خپله دغه موضوعات شته، په حدیث کې شته. خو د دې زده کړه نو ضروري ده. البته دومره به ویو چې ځینې شیان به دا ویو چې علما الحمدلله په دې باندې پوهېږي. خو د میراث علم څه نه څه سخت دی، ځکه د محاسبې سره ضرورت دی، ریاضي سره ضرورت دی، او بعضې حالتونه دي چې په هغې باندې علما به مثلا سکتګي ورته مخته راځي، مشکلات راځي ورته. نو دې وجه نه ډېر علما دي چې الحمدلله علم یې کړی، خو میراث علم نه څه نه څه یا لرې پاتې شوي یا چې دغه کې. خو په کار دا نه ده. نور علوم چې موږ زده کوو، که هغه د مثلا د عباداتو برخه ده، که هغه د معاملاتو برخه ده، که هغه د
نورو مسایلو برخه ده، نو باید میراث علم ورسره هم موږ باید زده کړو، ځکه د دې اهمیت ډېر زیات دی چې خلک دې سره مثلا مخامخ کېږي او تا نه څوک پوښتنه کوي چې دا څنګه دی. نو د دې نه چې معلومیږي چې نبي اسلام وایي دا نصف العلم دی، نو داسې معلومه شو چې نور علومو ته نصف علم نه دی ویلی. قرآن به هم زده کړې، احادیث به هم زده کړې، خو ورسره په څنګ کې به دا علم هم زده کړې، ځکه دا نیم علم دی. هغه یعنې زیات بعضې علوم چې د هغه دنیا سره تعلق لري، که ساینس دی، تکنالوژي دی وغیره، دا دنیا سره تعلق لري. خو دا د انسان د مرګ نه وروسته یو داسې علم دی چې دا د هغې سره تعلق لري. نو نصف العلم دا معنی چې موږ دغه دوه برخې کړه، یو زندگی کړه، یو مرګ ممات کړه. نو د مرګ او د فوت او د ممات په صورت کې دا یو بیل علم دی، نو باید تاسو زده کړئ. او رښتیا هم دا جناب سیرف صاحب که چېرته لکه څنګه چې مخکې ما اشاره وکړه چې په یهودیت نصرانیت کې هلته خو دا واضح نه و او که ډېر کم و، نو ډېر مشکلات ته ایجاد شوي. یو دویم دا چې هغه وختونه خصوص د هغې ادیانو په وخت کې شاید مالونه هم کم و، ترقي و تمدن هم کم و. مثلا دا تعمیرات چې دا اوس موږ تاسې ګورو، یا په اصطلاح اوس دغه ډېر زیات دغه 200 کال یا 300 کال کې ډېر زیات ترقي راغلی. که د دې نه مخکې واره خو شاید هېڅ هم نه و. نو دا اوس او یا د دې نه چې وروسته راځي ګوره څومره ښارې آبادېږي، مثلا غرونه آبادېږي یا نور دا کېږي، خو حتمي ده چې د اموال زیاتېږي. د اموال په زیاتېدو سره، د مالونو په زیاتېدو سره مسایل زیاتېږي. نو دغه ستونزې بیا په یو فامیل کې چې یو سړی مثلا ډېره ځمکه ولري، جایداد ولري، منقول او غیر منقول ما ولري، یا ځینې الحمدلله زموږ تجاران دي مثلا په ملي سطح باندې د خپل افغانستان کې یاد کړو، په ملي سطح باندې زموږ تجاران دي ډېر پیسه دار دي، ډېر مالدار دي، ډېرې پیسې لري. نو د دوی دا مال به بیا څنګه کېږي؟ که چېرته دا د مثال په ډول بیا د دې اولادونو ترمنځ یو ستونزه ایجاد شي، د اولادونو په منځ کې داسې تنازعات راشي چې خدای نخواسته، نو بیا به ګوره د دې چې میراث علم پکې مداخله ونه کړي او یا له دې نه څوک خبر نه وي، ډېر مشکلات به راشي، مرګ به راشي، مثلا دښمنۍ به پکې راشي، حتی ټولنه به پاتې شي. داسې وخت ډېر شوي چې تاسو په دې بعض ځایونو کې به کتلي چې په یوه وړه موضوع باندې سره لانجه راشي، یو پټۍ یو بېسوځې خو د دوی پکې لانجه راشي. هغه مثال د میراث په شکل باندې دا وایي زما میراث دی، هغه وایي نه در کوم، تا ته در کوم. حتی داسې شي چې پکې مرګ وشي، چې مرګ پکې وشو نو یو پټۍ څه چې هغه 20 پټۍ ټول پاتې شي. نو دا ګوره چې که موږ ته داسې یو علم چې دغسې غټې ستونزې حلوي، چې هغه موږ د مرګ نه، د درد نه، د اختلافاتو نه خلاصوي، نو طبیعي ده چې دا علم ډېر مهم دی. نو چې هغه نه دی مګر هغه د میراث علم دی. نو د میراث علم زده کړه حتی له وسه باید کوشش وشي، که ډېر نه وي هغه ضروري حالات چې دي هغه شي. او بیا خو که فرضاً څوک نشي زده کولی یا لږ سخت هم دی یو څه ناڅه، نو بیا علما الحمدلله شته دي، علماو ته مراجعه کوي. موږ قاضیان لرو، که مثلا قضا ته لاړه شي، قضا ته هغې کې الحمدلله ښه فیصله کولی شي، خصوصا اوس وخت کې. نو دا بیا دا ستونزه علما حلوي، قضات یې حلوي، مفتیان یې حلوي، تر څو پورې چې دا مشکل حل شي. ولې چې که دا ونه شي نو خو بیا دا اور چې لږ یې زیاتېږي که نه، که هغه دښمني او هغه د یو فامیل په منځ کې په یو موضوع باندې راشي خو حتما زیاتېږي، چې زیاته شوه خو بیا به ډېره ستونزې، بیا حتی بیا د قاضیانو پې زور نه رسېږي، ځکه قضیه به دومره غټه شوي چې هغه به ډېر وخت ونیسي، حتی دولت ته هغه کې په تکلیف وي، خلک ته علما ته په تکلیف وي. نو ښه نه ده دا چې هر څوک په کور کې مثلا داسې یو الحمدلله باسواده زموږ شته ټول په مدارسو ته ځي، مکاتبو ته ځي، لیسو ته ځي، پوهنتونونو ته ځي، چې په کور کې یو کس چې هغه د دې علم زده کړه وکړي، او هر اقل د فامیل ته په ماښامي ټیم کې یا په ماخستن ټیم کې یو 10 دقیقې 15 دقیقې مثلا یو حالت د زوجي یا یو حالت د زوج، یو حالت د پلار دا ورته ووایي، تر څو پورې چې به ټول خبر شي انشاءالله بیا نه هېرېږي. او که هېر هم نه شي یا هېر هم شي فرضاً، دې ته دومره یو څه په ذهن کې راغله چې دغه علم دی چې موږ دغه مشکلات حلوي، راځي چې مراجعه وکړو علماو ته، که نه علماو ته مراجعه وکړو چې هغه څه د کتاب الله او د کتاب رسول الله او د الله رسول څه لاره موږ ته به وښيي، بیا به دا مال هماغسې تقسیم شي او د مشکل نه به خلاص شو. ډېره مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب راځو دا چې علم الفرائض ورته ویل شوی د میراث علم ته، نصف العلم ورته ویل شوی د میراث علم ته، او که سړی یو څو پیړۍ وړاندې بیرته لاړ شي د نبي علیه السلام زمانې ته ورشي، نو په هغه وخت کې څه ناڅه په خلکو کې اخلاص ډېر و. یو خو د نبي علیه السلام زمانه وه، هغه وخت کې چې څه ویل کېدل ټول صحابه و هر څه منل کېدل. له هغې وروسته بیا نو تابعین دي، هغوی هم
ډېر څه نه پاتې کېدل او په ټولو عمل کوو. نو په هغه وخت کې که د میراث علم زده کېده یا پې لازم و نو په عمل کې هم پیاده کېده. اوس راځو اوسنۍ زمون ټولنې ته. که ووایم چې سرکشه یو، که ووایم چې هر څومره نومونه ورته واخلو نو کېدای شي په موږ باندې تطبیق شي او تطبیق وړي. ځکه موږ حتی متاسفانه چې لومړی ځل موږ خپلو له کورنیو پیلوو. هېڅوک په خپله خوښه د خپلو کورنیو غړو ته او خصوصا زنانو ته حق نه ورکوي، میراث نه ورکوي. او که کومې خورکۍ په زوره خپل حق ته لاسته راوړو یا د دولت په زور سره یا د عامو خلکو نه په استفادې د کلي د مشرانو، هغه باندې د خپل د پلار د کور دروازې بندېږي، مړه ژوندی ختمېږي. نو اوس زموږ ټولنې ته د میراث د علم ضرورت څومره دی؟ اشرف صاحب ډېره مهمه ده، هغې ته اشاره وکړه. دا تقریبا په هر ولایت کې شته، په هر کلي کې شته. که مثلا یو خور لڼه ده، یو خور ده زموږ هغې غوښتې د خپل پلار مثلا مړ شوی ورور ته وایي چې زما برخه راکړئ. اول ورته سره قانع کېږي نه، بیا وایي لاړ شه محکمې ته لاړ شه، لاړ شه فلاني ځای ته لاړ شه، لاړ شه پلار ته دې ورشه، هغه وفات دی، اراضي کې وګوره زما پلار سره مال نشته، دا نشته، دا لویې ستونزې ورته ایجاد کړي. و د خدای انصافداره دا ستا د پلار لور ده، دا ستا سره په وینه کې شریکه ده، ستا سره په نسب کې شریکه ده. او ګوره که سیرت صاحبه مثلا زموږ ستاسې اولادونه شته، د اولاد د هلک او د جنۍ په منځ کې یا د زوی او د لور په منځ کې څه فرق دی؟ حتی لورانې ډېرې په پلار باندې او په مور باندې مهربانې او ډېر زیات دي دغې که نه، ډېر زیات ځان نږدې کوي ورته. نو دا خو د همدې پلار بچیان دي. اوس ته ولې د دنیا دپاره که نه، د دنیا لپاره اوس ته دوه مثلا څلور وروڼه دي، دوی خویندې دي. اوس د دوی خویندو برخه خو دا شپږ برخې که، شپږ برخې که، څلور هغه واخلي، یوه دا یوه برخه دوی ته نیمه که. خو اوس مشکل دا دی چې دغسې اوس څلور وروڼه شي، مثلا دوه خویندې شي، نو د وروڼو نه مونږ دغه جوړو یا درې وروڼه فرض کړو، درې نه مونږ شپږ خورګانې فرض کړو او دوه ورسره نور خورګان دي، اته شوي. مال اته تقسیمه کړه، یوه د یو خور ته ورکړه، یو بل خور ته ورکړه، شپږ پاتې شوي. دوه یو ورور ته ورکړه، دوه بل ته ورکړه، دوه بل ته ورکړه. نو هغه اصل ګوره فرق راغلی، الله خو دا کړی چې للذکر مثل حظ الانثیین، نارینهو ته دوه برخې دي. الله د دوه برخه هم ته نه قانع کېږي که نه، هغه خور ته چې نیمه برخه ده په هغې هم ته نه قانع کېږي، هغه نه ورکوي، هغه خو ظلم دی. نو بنا دغه یو غټه ستونزه ده. او ګوره دا بعضې خلک وایي که نه چې ځینې خلک چې دي چې نوم به یې نه اخلم او چې نیم قرآن مني نیم نه مني، همدا یې معنا شوه. ته اقیم الصلات مني چې لمونځ کوم، روژه مني، اول سب کې ناست، حج ته ځي، حج ته هم ځي که نه، هلته خو بې نوم سره یو ټکی اضافه کېږي چې حاجي صاحب شو. هغه کار کې دغه میراث په خپل ذات کې ډېر مهم دی چې نبي اسلام وایي چې نصف العلم دی، بیا وایي چې دا علم زده کوي، همدا معنا چې ته په خپل عمل وکړې او بل ته یې وښیې. نو دا چې استاد زده کړی م دی یا دې نه دی زده کړی، زه بل چا درته وویریم او خبره مې حتما اوس پرې هر څو خبرې شي، یار زما په دې مال کې د پلار په مال کې مې د خور برخه شته، د مور برخه مې شته، که فرضاً شریک مالی خو د عامې او د عامې برخه پکې شته. نو په دې خاطر باندې هغه یعنې ورثه خو موږ به خپله انشاءالله وخت کې دغه کړو چې څه دي خورګانې دي، دغه ټول پکې برخه دی. ښه پې پوهېږو موږ دا نه ورکوي، دا ولې نه ورکوي؟ داسې فکر کوي چې دا اوس مثلا 3 جریبه ځمکه ده، اوس دوه مثلا دوه ورونه، یو ورور دی یو خور ده، 3 جریبه ځمکه، یو جریبه د خور رسېږي او 2 جریبه د ورور رسېږي، که په چاته مور یې نه وه. نو دا اوس دا 2 جریبه باندې دا قناعت نه کوي، دا 3 وړه جریبه دا ځان سره کوي او دا خور باندې دا ظلم کوي. حتی اوس مونږ ډېر زموږ ستاسې رواج دا دی په دې اخترونو کې یو برخه ورته کوو که نه، اختر نارې ورته وي. هغه که ډېرې خو 1000 روپۍ به یا 2000 روپۍ به 500 څه شی نه ډاکټر صاحب، لږ وړی یو چارک جلبۍ او داسې یو چارک وړی بس دا ورته ویسي، بس وایي زه د خور برخه به نه، چې کله بیا صحیح ده دا خو دې وکړه خیر ویسي، دا خو دې م یو ښه عاطفه وه او یا مثلا د صلة الرحم یو برخه ده چې تا د خور پوښتنه وکړه او هغه ته اگر که هغه به الحمدلله په کور کې به دا هر څه وي، خو هغه هم پرې خوشحالېږي او واقعیت دی چې خوشحالېږي، ځکه زما پوښتنه وکړه. خو دا کار دی وکړه اوس چې نن درنه ځمکه غواړي، دا یو جریب ځمکه درنه غواړي په 3 جریبو کې، بس ستا پې زړه شوي دا نه ورکوې، نه دا بیخي مناسبه نه ده. او یو کار کیدای شي دا خور راوغواړه چې خورجانې ستا دغه 3 جریبه ځمکه کې چې زما سره یو زه یم یو تی، ستا یو جریب ځمکه ما سره رسېږي، دا څنګه کړم؟ دا نو تا ته تسلیمومه، دا تا ته تسلیمومه، هغه ستا خوښه چې ته په دې کې څه رقم دغه کې تصرف کې مالکانه تصرف کې، ته کولی شي په دې کې تصرف وکړي. که فرضاً داسې خو به اول وي نه چې که نه ته چاته وایي چې یو جریب ځمکه واله او هغه وایي چې بس زه یې نه اخلم، خو فرضاً پیدا شوه هغه وشوه د خور وایي چې بس وروره دا د تا سره وي، بس چې زه راځم د پلار کور مې دا شریک کور دی، بیا خو صحیح شوه، تا ته جواز هم پیدا دی چې هغه
حاصلات دي بل شي هغه خوري. یا مثلا تا ته امانت دي یو وخت پیدا نه اخلم هم صحیح ده. یا ته چې ماته جدا که ښه په خوشحالۍ ورته جدا که بیا که چاته ورکوي که خرڅوي یا که په اجاره ورکوي په دکانې ورکوي د هغې مال دی. نو ولې موږ په دغه کې سترګې پټې کړو؟ ګوره سیرت صاحب فرضاً دغه 2 جریبه ځمکه مثلا فرضاً 50 منه غنم وکړي یو نیم سل منه غنم شو. یقین به خدای وکړه که دغه ورور دا یې خلاص وکړه او دغه خور ته دا یو جریب ځمکه ورکړه چې 50 منه غنم هغه ته تسلیم کړه د دې په دې 2 جریبو کې به الله پاک دومره هغه واچي برکت واچي چې د دې 2 جریبه چې پخوا 100 منه کول اوس به یو نیم سل منه کوي او نن سبا دا همداسې دا یعنې لکه سره یو من پکې زیاته کړي کود دې پکې زیات کړي که نه نو کولی شي چې دا دغه وشي. دا تعویضونه کیدی شي خو دا موږ چون په ادخلوا فی السلم کافه باندې عمل نه کوو چې الله پاک وایي چې تاسې مکمل په اسلام کې داخل شي. نو دا د عباداتو برخه ده. دا یو ښه کار دی چې موږ دا کار باید وکړو. نو دا ستونزه موجوده ده. باید هغه څوک چې موږ دا خبرې اوري هغه لږ باید فکر وکړي چې دا کار باید زه ونه کړم او دا خور یا دا مثلا دا خورلنه که غوښتنه ولري اول خو کله داسې وي چې زموږ د ټولنه کې ډېر خویندې نه غواړي که نه غواړي چې دا د ورور سره لانجه خو پوهېږي خفه کېږي نه ورکوي خو دغه زمینه باید برابره نه کړو داسې ماحول چې خور په دې پوهېږي چې زه خوله وازه کړم چې زه دا شی اخلم او ما په دې خوله باندې وهي که نه همدغه ورور دې راپاڅېږي ډاکټر صاحب 100 افغانۍ د همداسې عادي وخت کې دې خور ته ونیسي چې دا ستا شوي ته وګوره هغې څومره په شکر او په قدر اخلي بلکل سره د دې چې د خور دا حق نه و د هغه خپلې 100 افغانۍ وي نو چې هغه اخلي جریب ځمکه نه اخلي ولې نه اخلي؟ ډاکټر صاحب ته یو پوښتنه هغه ته تر څو په دې د میراث علم په اهمیت باندې موضوع ده او همدغه شریعت وایي نبي علیه السلام وایي چې تاسو دا علم زده کړئ نصف العلم نیم علم یې ورته ویلی صحیح ده دا علم موږ زده کوو یا موږ لوستي خلک لرو د هغوی زده دی هغه که د هر مسلک خلک وي که هره برخه کې تعلیم کړی خو دومره پوهېږي د میراث په علم او په اهمیت هم پوهېږي د میراث د علم په اهدافو هم پوهېږي چې شریعت موږ ته دا څه رالیږلي دي یعنې په دې ښه پوهېږي خو په خپل ژوندون دا پوهېږي چې زه نور قانوني مې عمر خوړلی 80 کاله 80 کاله شوی یم نو اوس هم نن سبا خو ده سره د خپلو خویندو حق هم پاتې دی 2-3 خویندې دي صحیح ده نه دی ورکړی دا هم پرې پاتې شو چې دې د اولادونو عامې کېږي دا شوي او په دې ښه پوهېږي چې زما چې سترګې پټې شوي زما زامن زما لورګانو ته یوه پیاله نه ورکوي پټۍ خو لرې خبره ده ځوان ځان غلی نیولی هېڅ ته وفات کېږي دا په دې کې څونه مجرم دی سیرت صاحب پوښتنې ته اشاره وکړه اصلي خبره خو دا ده چې موږ دا ویو لکه مخکې ما خبره کوي چې علمي میراث هله یو کور ته سر ښکاره کوي چې هلته مړی وشي دغه تا چې ویله دغه دې کې یو 2 نقطو ته اشاره کوم که چېرته یو ټولنه کې دا رواج وي لکه موږ د مړي په باره کې ویو که نه چې څوک مړ شي او په هغې باندې په ټولنه کې جړا کېږي او دا په اصطلاح باندې په وراثت دا جړاګانې راغلې وي لکه اوس هم کېږي دا کار نو دلته دغه کس دا مریض شو دا باید خپل فامیل ته وایي چې په ما مه جاړئ بیا ځکه بخاري کې حدیث ان المیت لیعذب ببکای اهله علیه بیا هلته ببعض بکایه بعضې بعد دا معنی چې که چېرته دې سړي دا ښه پوهېده چې زما د مرګ نه وروسته په ما باندې خلک جاړي دا باید یو وصیت وکړي ورته وایي چې ما پسې مه جاړئ بیا په دې جړاګانو کې وروسته څوک پسې کېږي دا پرې نه نیول کېږي او دی په ګناه کې نه مجرم نه دی او که چېرته دا ښه پوهېده چې دا بیا هم دا او په شعوري لحاظ بعضې خلک یې خوښوي که نه او نو بیا په دې کې چې مړی باید زما ګرم وي نو اوس خبره په دې کې ده چې دا ضرور نه ده حتما چې دغه کس دی دا مثلا د الف سړی دا اوس مریض دی او دا خو ګوري چې ما اولادونه دي لورانې زامن ښځه مې ده یا 2 ښځې یا 3 ښځې یا 4 ښځې دا شته په دې ټولنه کې نو دا پرې لازمي نه ده چې دا خلکو ته ووایي دا چې مثلا زما نه وروسته نصیحت دې وکړي خو هلته د خویندو ورسره پاتې خو پوه هغه خپلو خویندو او نو هغه ضرور ده په هغې کې بیا دا مسؤل دلته ځان غلی نیولی نه ځان چې دلته دی ځان غلی ونیو باید دا داسې وکړي چې اول خو باید دې په خپل ژوند کې هغه خویندو ته چې د پلار کې سره شریک دي او د یو پلار نه و او هغه واده شوي په یو بل کلي کې یا په یو بل ولایت کې په یو بل لرزي کې نو باید هغه ورته ورکړی وی یو خو که چېرته هغه هم دغسې په اصطلاح د حیا نه یې کار واخیسته او دا یې نه غوښته چې دا ورور مو خفه کړي که نه خفه شي ځکه که موږ غواړو دا خفه کېږي نو اوس اول باید دا ورور دا غاړه خلاصه کړې وي اوس یې خلاص هم نه کړه یا دا خبره همداسې خفیه یا پټه پاتې شوه نه هغه غوښتنه وکړه نه ده ورکړه خو همداسې پاتې شوه اوس دا باید د خپل زامن ته
اوس وصیت وکړي ورته ووایي چې یا زامنو دغه خویندې زما خورګانې کې او ستاسو عمې دي ترورانې دي د دې ګوره ما سم برخه ده مثلا په دې 3 جریبو کې 2 جریبه ده 1 جریب برخه د هغه نظر په تعداد او ویش سره دا باید دوی ته ووایي چې زامنو یا اولادونو ګوره چې دغه ترورګانو برخه که دا نه وغوښتله او یا زما د هغې نه وروسته باید دا ورته ورکړي نو په دې باندې مسؤلیت لري چې دا باید دا کار وکړي دا خبره وکړي البته که چېرته نوې خویندې خپل اولادونه دي که نه زامنې دي لورانې دي ښځې دلته بیا مسؤلیت دا نه لري چې دا خلکو ته ووایي ځکه علمي میراث شته که نه علمي میراث خپله د دې د مرګ سره متصل په دې کور باندې دا قانون نافظوي. ډاکټر صاحب دا چې علم میراث همدغې ته وایي چې سړی مړ شي او د میراث علم د مال سره کار لري. اوسنۍ ټولنه ده شخص ښه پوهېږي خیر دی لږ به علم میراث نه بېرته وړاندې لاړ شو چې انسان ژوندی دی په دې ښه پوهېږي چې زما اولادونه لورګانو ته مې حق نه ورکوي حتی بعضې لا داسې شته په اولادونو کې چې کوم مشر او دا کشر لږ مظلوم هغه ته هم داسې یو کمزوری غوندې پټی وښی وی زه مړ هغه ستا شو یا یو بل شی د پلار په مال کې که نه چې هغه ډېر قیمتي نه وي ستا شو یعنې هغه عدالت په پام کې نه نیسي خو پلار بیا هم دا کار نه کوي او یو قسم سترګې پټوي او یا یو بچی پې ګران وي وایي چې دا خو به خفه شي ځکه ما سره لږ احسانات کړي دي ژمي کې راته بوټان اخیستي دي اوړي کې راته نرم کالي اخیستي دي نو نه غواړي چې خفه کړي خو دا ورته ښه ښکاري چې زه مړ شوم په 40 ورځ یو بل ګریوان شکېدلی دی دلته د دې پلار مسؤلیت بیا څه دی؟ هو دلته خو لکه د داود علیه السلام په رابطه وایي که نه یا ډېر انبیاونه دا اوس هغه راغلی شي هغو به خپله بچیان مې راغونډ کړه ورته ویل شي تاسې به زما نه وروسته چا عبادت کوي هغو د عبادت برخې ته ډېر توجه وه نه هغوی خو د مال قصه کې نه نو که دلته اوس اول دا داري موشي که نه چې بچیانو زه ما ژوند د الله راکړی او د الله نعمت و ځکه ژوند ډېر مهم شی دی او ډېر لوی نعمت دی او سړی باید پرې شکر وباسي د الله عبادت بندګي پکې وکړي ظلم پکې ونه کړي چا مال ونه خوري تجاوز ونه کړي دا او دا او دا په دې انشاءالله ټول پوهېږو خو بیا وایي چې اوس دا چې د الله تقدیر دی نو زه به ځمه دې دنیا او دا مرض مې داسې دی چې شاید جوړ نه شم نو تاسې به داسې کوئ چې به اتحاد او اتفاق کوئ دویم دا ده چې زما باندې مثلا قرضونه دي هغه خبره م واضح کړي چې دا به خلکو ته ورکوئ بله دا ده چې دا ستاسې زما دومره مال مې ته ګټلی دی حتی کیدای شي غاړه مې بنده کړي دا مې ګټلی دی یا مې تجارت کړی دی یا مې په هر رقم خو دې کې باید تاسو داسې وکړئ چې دا زما نه بعد لانجه پرې ونه کوي هر چا ته خپله برخه پوره ورکړي څنګه چې د اسلام مبارک دین یا اسلامي شریعت یا اسلامي فقه یا د میراث علم څه وایي هغسې ورکړي دې وخت کې د باندې دا پکار ده ځکه دا ټولنه کې خو دا شی نشته که نه لانجې راوړي خلک په دغه کې نو دې وخت کې بیا د دې مسؤلیت دا دی چې دا یو خپل وصایاو کې وصیتونو کې دا خبره وکړي چې یاره تاسې به زما په مال باندې سرونه نه ماتوئ دشمني به پرې نه کوئ دا مال به هر چا ته په خپله برخه ورکوي خو دا ضرور نشته چې په ژوند کې تقسیم کړي یا بعضې خلک ډېر پوه خلک چې دي چې داسې په ژوند کې لا دا کار کوي که نه مال ټول تقسیم کړي خو بیا یو مشکل لږ بله مشته دی چې کله کله دا یو پټی یو جریز ځمکه ځان ته کړي بیا په دې باندې د زامنو ګورو کفن یې که نه د ګورو کفن په نوم یې هغه کړي بیا چې مصرف هغې په خپلو اولادونو جناب ډاکټر صاحب باور نه چې خښ به مې کړي وایي دا د دې لالچ دپاره به ما خښېدل او کله د دې لالچ دپاره بیا داسې شي په دا ګورو کفن پټي کې دغه بچیانو بیا لانجه شروع شي هغوی تا دومره مصرف کړی راشه پیسې دې واله او راشه بیا به تقسیم کړو نو ښه خبره داسې ده چې کله دی په داسې حالت کې پوه شو چې زه یعنې مثلا مریض یم دا مرګ خو داسې نه چې یوازې په مریض راځي ناڅاپي هم راځي ناڅاپي کې اوس خو زړه حملې ډېرې شوي لکه حدیث کې راځي چې هر څوک چې د شپې څه ملي نو باید سر لاندې وصیت لیکلی وي دا د حدیث دغه دی چې دې کې همدا مطلب دی چې مثلا زما په چا باندې حق دی چا په ما باندې حق دی څنګه به وکړی شي دا باید وصیت لیکل شوی وي د خپل بالغ لاندې باید کېږي اول خو دا خبره یې معنا ده چې دا مرګ خو په نیټه راځي خو چاته خو معلوم نه دی او کیدای شي سر راپانسېږي ځکه چې هغه موږ دعا وایو چې الحمدلله اللي احیانا بعد ما اماتنا مړو ما خو له اوس بیا راژوندی کوو نو د دې ټول نه دا څرګندېږي چې باید دغه کس په عدالت باندې لاړ شي دا پلار هم د خپلو بچیانو ته داسې لاره وښیي چې په اول په ژوند کې که ورته وښیي بهتره به وي او ځان ته په ټایم ټایم دغه نه کړي او که کیم هغلته هم باید داسې یو شکل باندې به وکړي چې نظات یې جوړه نه شي یو دویمه دا ده چې باید که نه په خوله ورته ووایي ټول کښېنئ په اتفاق سره حتی داسې هم کولی شي چې کاکا ماما خپلوان هغه هم راغونډ کړي او مشران چې ورونه تاسې هم شهیدان اوسئ چې زما نه بعد دا بچیان زما ګوره په مال باندې جنجال ونه کړي
لورانې مې د هغې ته خپله برخه ورکړي، زامن ته مې خپله برخه ورکړي. مثال یا هغه خورګانې چې ما سره د پلار نه مشترک مال پاتې دی، دغومره مال دی ګوره چې دا زه تاسو ته وایم، دا که وکړي دا به ډېره ښه خبره وي او زه به دا د استحباب نه اخوتی، حتی لازمه به چې دا کار وشي تر څو پورې چې ځکه هغه مشکلات رفع شي. او بل دا چې دغه اولادونه یو څه احساس خو به وکړي که نه چې د پلار خو ما ته ژوند کې دا خبره کړې. اوس که دا خور یې پس د مرګ د پلار نه چې د دې هلک خور کېږي او د دې پلار لور ده، یو څه یادول هم کوي، بیا په دې زامن یې بد نه لګي، ځکه هلته پلار یو څه نه څه ویل شوي یو څه سره کار یې کړی. نو که بیا یادوري کوي نو بیا به هم ډېر پرې بده نه لګي او دې ته به نه برابرېږي چې دا د پلانجي او مشکلات جوړ کړي. نو ښه خبره خو دا ده چې داسې یو اشارې وشي او یا په مشترک ډول باندې. او زما په نظر لا چې یو خط لا ولیکي لا بهتره وي چې ما بچیان تاسو راشي په دې اتفاقي ګوتې ولګوئ. او تا یو بل اشاره ته وکړه، خبرې ته اشاره وکړه چې د مشر او د مشر دا کار نه دی پکار. درسته ده چې یو مشر زوی به زحمت ایستلی که نه، او یو ډېر کشر زوی به یا د دویمې ښځې یو کشر زوی به چې هغه به یو کلن او دا مشر به یې شاید ګیره سپینه، دا تفاوتونه خو شته دی. د مشر به ډېر زحمت ایستلی، که دا پلار ته معلومه چې دی یو کار کړی تجارت یې کړی که نه، په دې امتیاز باندې بیا پلار نه دی نه ګناهګارېږي که دا ورکړي. ځکه دلته علما داسې وي چې دغه زوی چې پلار سره تجارت کې دا یو قسم ته د سره شریک شو په دې تجارتي کاروبار کې یو نوع شراکت پیدا کړ. نو که دې ته امتیازي شي باندې قایل شي په ژوند کې دا به بهتري. خو پس ته مرګه موږ صرف هلته میراث مسله چې ما ته راشي، مثلا بعضې مسایل ما ته هم راځي، یا مولوي صاحبان ته ورځي یا قاضي صاحبان ته ورځي، نو هلته موږ لیکو میت څوک د فلانې مثلا احمد میت دی، لاندې لیکو ورثه یې وایه زوجه شته او زوجه څو ابنا لري 3، څو لورانې لري مثلا 4، دا ټول موږ پلار لري مور لري، بیا په هغې نه موږ میراث مسله جوړو. نو دلته موږ دا نه ویو که نه چې دې پلانې پکې ډېر کار کړی که لږ کار کړی، خو موږ وایو چې متروکه مال څومره دی هغه راته وښیه او ورثه یې وښیه، ځکه دا ورثه چې د مړي نه پاتې شو بس په دې مال متروکه کې دوی شامل دي او مشترک ډول باندې تقسیمېږي. څو ورځې وړاندې که زموږ خپرونې زموږ لیدونکي ګوري راته میسیج کړی و، ښه شوه رایاد شوه د میراث اړوند پوښتنه وه، راته ویلې چې موږ 4 ورونه یو، زه وړوکی وم، د 3 ورونو مې کار کوو خصوصا مشر ورور، نو په 2-3 نمرې مې اخیستې وې، کورونه یې پلار جوړ کړي، نو خو زه کشر وم. ده وویلې چې زه اوس د 15 کالو یم، که زموږ خپرونه ګوري اوس د 15 کالو یم، نو واده مې هم نه دی کړی. هغه چې کله پلار سره وو دا ځایونه اخیستي وو چې کله تقریبا 2 کاله پس وفات کېږي، دې نه مخکې دا ځایونه زما د یو ورور په نوم کړو، بل لور د پلار په نوم کړه، د خپله د پلار او پلار له دنیا لاړ. اوس زه بې کوره پاتې، کور شریک وو، ټول هر څه شریک، هیڅ نه لرو، واده مې نه دی کړی، او چې ورته یم چې دې کورونو کې زما حق وی زه دا موږ خپله ګټلې ته څه کاری، ځکه تا ټک نه دی کړی. دغه ځوان اوس حق کېږي. بلکل دا ډېره په اصطلاح ژوندۍ موضوع ده، دا خلک ترې ډېره پېښېږي. ما خو تاسو ته مخکې اشاره وکړه چې پلار ته نه دي پکار چې په ژوند کې مال تقسیم کړي. دومره کولی شي که دغه یو زوی تجارت کړی دی 2 ورسره نه دی کړی او دا کشری چې دا تا یاد کړه دم نه دی کړی، صرف داسې یو امتیاز ورکولی شي چې زویه دغه مشر زویه په دې ژوند کې ورته وایي چې مثلا دا 10 جریبه ځمکه ده، دا 2 جریبې ستا امتیاز، ځکه چې تا ما سره ولیدل ما لیدلي یا ما ته معلومه ده، زما بچیانو ته نه معلومه، کشرانو ته نه معلومه، خو ډېر زیات زحمت ایستی، تا زما سره ډېر کوشش کړی، ډېرې منډې دې کړي، حتی تا ما سره دا ځمکې هم تا اخیستې یو قسم ته، تا دومره نتیجې ته ورسوه. دغه مشر زوی ته که دا پلار په یو څه امتیاز باندې په یو څه حق باندې قانع شي نو دا مشکل نه لري، یعنې که په انډیوالۍ کې قانع شي، بلې یعنې دا اصول هغه خو ګوري که نه چې ما سره زحمت شریعت کې حق شته، کله چې دا مړ شو بیا حق مساوي دي، بیا نه مشر شته پکې او نه کشر شته پکې او نه بل شته نه بل شته دی. که پلار په دې باندې چپ پاتې شو، مثلا ښه دی مشر زوی کار کړی، خو چې پلار ځکه دا مشترک کور دی، که مشر زوی کار کوي، خو مشر زوی چې کله وزیر ته راشي کله ناست، کشر زوی بیچاره څه شی کوي، چې راوړي ډوډۍ راوړي، چای راوړي، میلمنو ته راوړي، که دروازه خلاصې ټول منډې همدغه کوي، دا واړه کارونه ټول همدغه کوي. دا خو یو شریک کس دی، یا مکتب وي یا مدرسې ته ځي، دا کار کوي، دا د میلمه کار کوي، دا د کور دغه سودا راوړي، دا راوړي دا راوړي دا راوړي، مشر هلته بل کار کوي، تجارت کوي، بل شی کوي، زمینداري کوي، دا ټول شون شریکي حسابېږي. په دې کې بیا دې ته ضرورت نشته دی، بیا کشر او مشر په دې کې نشته دی. البته که مشر یعنې پلار چې دی دغه یو مشر ورور یې ډېر زیات زوی ډېر زیات زحمت ایستلی و، هغه دې په ژوند کې دا خپل بچیان قانع کړي چې
ډېر زحمت ایستلی هغې ته یو شي باندې قانع شي هغه ورکړي دا صحیح ده یا مثلا هغې نه وروسته دا ورونه ووایي چې موږ تا ته یو مشرانه درکړو په مشرانه کې هم خبره هم شته خو دا د لاندې خلکو کار دی د پلان د مرګ نه وروسته څلور ورونه دي یو ورور ته مشرانه په نوم باندې یو شی ورکړي ځکه دا ډېر زحمت ایستلی دا پروا نه کوي ځکه دا دوی په خوښه او رضا ده که چېرته دا نه نو څه چې مال پاتې شو او دا میت په هره ورځ مړ دی دا هماغه ورځ مسله موږ جوړو چې دغه ښځه ده د بچي دي د هلکان دي د جنکۍ دي د پلار دي د مور ده باغې مسله یعنی هغه کشران پکې مساوي شریک دي چې کار نه دی بالکل مساوي نه کار یې کړی ما خو ته خو صحیح که زمینه د کار برابر شوی خو دې هم کوو که نه کور کې خو کار کړی کور کې کار کړی دا نجونې ته غوسه لري دروازې خلاصه کړې ده دا اوبه یې راوړي دي بل شی کړی دی بل شی کړی بازار ته تللی دا هم کار دی ډاکټر صاحب د دې خپرونې اخري پوښتنه کو هغه دا چې زموږ په ټولنه کې خو تاسو موږ او تاسو ټول د یو ټولنې خلک یو ډېری خویندې په دې غلي پاتې کېږي خپل حق نه غواړي وایي چې بیا ورور مې خفه کېږي یعنی دا د ورور دومره خیال ساتي چې خفګان یې نه دی پرېږدي چې دا خفه شي خو ورور دومره ظالم دی چې هغه خپل مسلم حق یې نه ورکوي دغه خور کور کې مثال ډوډۍ نه لري غربت راخستی عمره یا حج په ارمانی چې خدای مې بوزي خو د یو جری پټیل ته شته د ورور سره غواړي نه وایي کوي غواړم خفه کېږي او دلته په کور کې د بچي خوار وزار دي دا ډوډۍ نه لري دا نفقه نه لري ځکه هغه خرڅه کې د په یو کار روانېږي یو موټر پې ځان ته اخیستی شي یو دوکان یو بل څه په دې دوو لارو کې چې هلته مړی ژوندی پې خطه کېږي دلته که میراث خپل حق واخلي د ژوند جوړېږي په کوم عواملو کې په دې دویم دی وکړي که نه د ژوند جوړول باندې که ورور دې خفه شي خدای دې داسې خفه کړي ځکه چې الله چې ورته حق ورکړی ضرور د خفګان څه لري اول باید ضرور خفه نه شي ورور که چېرته مسلماني ورور که چېرته لا اله الا الله وایي لمونځ کوي عبادت کوي ټول شیان کوي خو دغه میراث علم ته دې مقانع شي اول خو دې هغه باید خفه نه شي او که خفه کېږي خدای دې سل وارې خفه کړي خو دا خور خو خپل ژوند پرې جوړ کړي اوس خو دواړه کاره شو دې خور خو حتما څه اشاره کړي هغه ورور هم په زړه کې خفګان لري ورته یعنی هغه هم داسې هغسې ډاډه پرې نه راځي او هغه د خورولۍ دغه یو قسم هغه هم بې اعتماده دی در باندې او دلته د خپل بچیان چې د هغه هم د ولږې مړه کېږي اول ته هغه د پلار مال که چېرته راشي څه نه څه ګوره دا مونږ سیرت صاحب چې دا شرایط کې چې جلۍ ته نیمه برخه ورکړل شي هغه دا ده چې نیم خو د پلار د کور نه اخلي نیم مېړه نه اخلي نو بیا به د دې ورور سره له حتی ورور نه زیاتېږي خو دلته خو شرمېږي نه اخلي هلته مثال هلته د مېړه په کور کې څه نشته هلته یې بچیان دي د غټې ستونزې سره مخ دی نه دلته په کار اوس دې خور ته دا ده چې دا ورور کې خفه کېږي خدای په داسې ساعت خفه کړي اول خو باید خفه نه شي بل دا د ورور ته یو څوک ولېږي چې په اسلامي شریعت سره لاړ شه اسلام ته دا حق راکړی قرآن نه ته راکړی دی للذکر مثل حظ الانثیین دا د قرآن آیت دی سورت نساء کې چې د هلک ته دوه برخې او جنۍ ته یوه برخه نو خو په دې باندې سره لاړ شه بیا هم خیر دی وروره که ته څه په څه شي باندې دغه کېږي یو څه خو راته راکړه نو دلته په کار دا چې دا ساکته پاتې نه شي او که ساکته پاتې شو خو خپل حق دی موږ به نه وایو چې ګناهګار خو نه ده ځکه خپل حق دی نو نه یې غواړي خو هلته یو څه نه څه هغه ورور ګناهګار کېږي په دې معنی خو هلته بچي خو وګېري که نه د بچو په وړاندې مسؤلیت نه دی ادا کړی خو خیر د بچو مسؤلیت ځکه د خپل حق شته بلې هلته نور خلک پرې مزې کوي لکه اوس موږ دا وایو که نه چې حق غوښتونکی دی ورکوونکی نه دی نو څوک یې چاته نه ورکوي خپله دې وغواړي دا ورور به ورکړي چې اوس هغه نه ورکړي خو هغه ګناهګار هم شو یو قسم ته خو دې خور ته ښه دا ده چې دا کار وکړي که احیانا دا کار نه کوي هلته ورور نه خفه کوي صحیح ده که نه او دلته د بچیان دغه دي دې ته هم ګوري او دې حالت کې دا واقع ده نو صحیح د ځان باندې تکلیف زحمت تېروي خو ګناهګاره نه ده البته خپل حق نه باید غوښتنه کړي او خپل حق نه غواړي دا په دې کې او که په ظلم یې د هغه حق نیولی حق نه ورکوي او د دې نه ډوډۍ دا ورور خوري خېټه له حرامو ډکه ده نو طبیعي ده چې هغې غوښتنه کړې صحیح شو د خور ورته چې ما ته راکړه د پلار برخه پلار ما چې لږ کېږي ډېر کېږي راکړه او هغه نه ورکوي خو دا خو ظلم شو غصب شو بیخي ظلم شو د هغې حق ته نه یې ورکوي او هغه خپلو بچیانو باندې دا خوري که نه مثلا 100 منه غنم کېږي یا د ده پکې یو څه برخه یا 50 منه دي 10 منه کېږي نظر په دغې تقسیم سره خو دا په خپلو بچیانو خوري خور ته نه ورکوي غاړې بنده ده ځکه هغې غوښتنه هم کړې که غوښتنه یې نه کړې خو موږ دا وایو چې زه خو غوښتلې نه دي او خورګانې دي بس مهربانه دي او موږ ورته که څه وغواړې ضرور شي انشاءالله ورکوم زه ورته ولاړ یم تر شی ولاړ دا کوو دا خو دا شعارونه خو موږ ورکوو زه خو بیا به هم دې لاره وشي خو چې هغې غوښتې د حتی عریضه یې پرې کړې محکمې ته تلې نه یې ده ورکړې دا نو بیا بیخي په څلور مذهبو دا ملامت هم دی ګناهګار هم دی
او باید هغې ته ورکړي او دا په غاصبینه کې ډېره مننه ډاکټر صاحب، ډېره مننه. دا چې زموږ د خپرونې د پای شوي دي، ډېره مننه کوم. تاسو نه هم قدرمن لیدونکو، له تاسو هم مننه چې د میراث د علم اهمیت، اهداف، ضرورت زموږ په ټولنه کې او میراث له اسلام وړاندې څه ډول و، همدارنګه زموږ ټولنې ته په دې علم د پوهېدلو څومره ضرورت و، دغه سوالونه مو مطرح کړه او تاسو قدرمن لیدونکو سره مو شریک کړه. انشاءالله راتلونکي خپرونه د میراث په اړه لرو، د مړي په حقوقو به انشاءالله بحث لرو او له هغې وروسته به نور موضوعات هم لرو انشاءالله. تاسو به راسره په وار هغه خپرونې هم ګورئ. نن تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو، تر هغې مو په لوی او مهربانه رب سپارو. هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ.